بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب، محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو خويندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستي دغه 12م پروګرام ته ښه راغلاست درته وایم. دا دی چې روغ رمټ واوسئ او دغه څو لحظې چې د موږ سره تېروئ په خیر او په خوشحالي سره تېرې شي. لودین صاحب مهرباني وکړئ. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د دې لارې نه ټولو وطنوالو ته، د دې پروګرام او لړۍ مینوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ډیره مننه محترمو دوستانو. په دغه سلسله کې زموږ دغه 12م پروګرام د نن تاسو ته وړاندې کوو د نرمو مهارتو او د هغو دوستانو لپاره چې نوي راغلي، یعنی هغه پخواني دوستان او مینوال او وفادار دي. موږ وفادار دوستان خو ځینې شیان یې پخوا هم لیدلي دي څو وارې. خدای دې وکړي چې دوی خسته نه شي. موږ یې بیا هم ښیو هغه نوي دوستان چې راځي چې هغو ته هم یوه مقدمه جوړه شي. نو لودین صاحب زه به دغه فورمولونه او سلایدونه به شریک کړم. ښه خبره ده. او پروګرام به ذاتي همدغسې شروع کړو. نو هغه کلیدي سلاید نه به پیل کړو چې هلته موږ او تاسو خپل مسیر او دوستان هم کولی شي چې موږ سره دغه نقشه د لارې په واضح توګه وګوري. دوستای محترم، به نظر لودین صاحب و ما در این باره بسیار تحقیقات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هم افراد و هم جامعه به صورت عمومی برای رشد و نمو خود از چند مرحله تیر میشن. در ابتدا افراد و جامعه در یک ساحه که ما او را ساحه محتاجی میگیم در اوج به وجود میه و بعد از او که رشد و نمو کنه به ساحه خودکفایی و استقلال میرسه و به او ساحه که برسه به قسم افراد و به قسم جامعه از بعض موانع باید اونا عبور بکنن و ساحه استقلال خودکفایی که است و هم یک ساحه بسیار خوب است اما ساحه بسیار عالی نیست. یعنی ساحه عالی او وقت است که اونا برسن به مدوره آزادی و فلاح و سلام که در این سلاید امروز هم فلاح و سلام به یک شکل از بین رفته، اما بر صورت در سلاید سابقه ما او را بسیار دیدیم در ساحه عالی برسه. در اوجه که بره هم باید از چند موانع عبور بکنه که یکی از اون موانع مدیریت ایگو است و دومش هم افهام و تفهیم است، سومش تعاون علی البر. ما در پروگرام های سابقه که در افغانستان پیس چنل نشر شدن از این موانع 1 و 2 و 3 که زبان و نبود مقصد و نبود انضباط و مدیریت ایگو پروگرام ها داشتیم و امروز پروگرام 4 درباره افهام و تفهیم است. درباره زمین گپ میزنیم. واقعا همین سلاید که ما از ابتدای پروگرام تقریبا ایره من حیث یک نقشه را برای خود انتخاب کردیم و برای توضیح مطالبم بسیار واضح برای دوستای محترم و کسایی که به همراه ما است و برای انکشاف و رشد شخصی و اجتماعی در کوشش هستند. در امی راه امو راهایی که برای ساحه سلام انتخاب میشه و رفتن به او از عبور از یک سلسله موانع و یا انکشاف دادن بعضی از استعدادها نیاز است تا بتانه به او مسیر حرکت کنم. نو موږ تاسو د فهم و تفهیم باندې لږ ذره په تاکید او ډیر تمرکز کوو ځکه چې همدا یوازینۍ لاره ده چې موږ د مبارزې له مکتبه د مفاهمې مکتب ته انتقال کوی شو او د جګړې نه د سولې لور ته دغه حلقه ده د فهم و تفهیم خبرې کول، یو د بل سره همکاري ته آماده کېدل. شپږم موضوع چې تعاون علی البر ده. دغه حلقه د فهم و تفهیم چې تکمیل شي نو موږ هغه ته رسیدای شو. نو دوام ورکو یو سرسری
نظر به تیر کو په خواني پروګرامو موږ ویل چې د مفاهمه درې بعده لري تر هغه ځای پورې چې موږ څېړنې ښیي. اوله دا ده چې قوانین دي، قانونه دي چې د مفاهمې هغه ټول اصول په هغه کې تشریح شوي دي، او شپږ ایګویي حالتونه دي چې د موږ افهام او تفهیم او هغه راکړه درکړه د خلکو سره تعیني، او هم 15 مختلف نیتونه دي د تعامل. په دې باره کې موږ پخوا هم غږېدلي وو او دغه تشریح کوو. د دې لپاره دغه وخت هم چې نیولی ده، د دې لپاره چې وکولی شو دا شیان ښه تشریح کړو. نو موږ وویل چې قوانین د افهام او تفهیم چې دي هغه یو د حالت او وضعیت قانون ده، بل د حضور قانون ده، بل د فرضیاتو قانون ده، بل د مکان او ظرفیت قانون ده، بل د عاطفي او احساسي پوهې قانون ده، او شپږم هم د تقدیر او ستاینې قانون ده، اوم هم د حقیقت قانون ده. د دې لپاره چې لږ زره نور هم واضح سي، خصوصا د خلکو سره چې په غرب کې دي، دا به په انګلیسي باندې هم تشریح کړو: the law of state, the law of presence, the law of assumptions, the law of space, the law of empathy, the law of acknowledgement, and the law of truth. موږ په پخواني پروګرامو کې تر څلورم قانون پورې بحث کړی ده چې هغه د law of space ده. نو نن موږ غواړو چې دغه درې نوي قانونه چې د عاطفي او احساسي پوهې قانون ده، د تقدیر او ستاینې قانون ده، او د حقیقت قانون، په دغه باندې به انشاءالله خبرې کوو. او ډیره ښه خبره ده چې یعنی مفاهمه د دغو قوانینو په چوکاټ کې په ښه توګه مخته تللی شي. که د دې قوانینو رعایت ونه شي او اکثرا نه کیږي په دغه مبارزاتي مفاهمو کې، هغه په بحث و جدلي حالاتو کې، نو دغه قوانینو رعایت او د دې قوانینو هغه غوښتنې نه ترسره کیږي. له دې کبله اکثرا موافقې ته رسیدنه یا د رضایت رامنځته کېدل یا یو د بل سره د همکارۍ د لارو رڼا کېدل ستونزمن کیږي. له دې کبله دغه قوانینو رعایت او د خپلو خبرو په منځ کې د دغه قوانینو وضعیت ته کتل یا مشاهده دا ډیره مهمه ده. چیرته چې بحثونه کیږي، خبرې کیږي، مجلس کیږي، میټینګونه کیږي یا پیغامونه لیږل کیږي، دغه قوانین باید پکې په نظر کې ونیول شي. مهم خو لودین صاحب دا ده چې رقم وسایل موجود دي د افهام او تفهیم. یو وسیله هم د توپک ده، یو وسیله هم یو بل ته کنځا کول دي، ټاپې لګول دي، مختلف شیان دي. په هغو باندې موږ افهام تفهیم کوو اما تفاهم ته نه رسیږو. نو دغه شیان چې موږ مطرح کوو دا هغه قوانین دي چې که دغه قوانین مراعات سي، موږ کولی شو د افهام او تفهیم په نتیجه کې متقابل تفاهم ته ورسیږو او د هغه نه یوه مثبته نتیجه لاسته راوړو. رښتیا دغه مهم هدف ده چې باید زموږ دوستان دې ته توجه وکړي او پرې پوه شي او دا دې وکړي زموږ سره په دې باندې موافقت هم ورسېږي یا یو تفاهم ته زموږ سره ورسېږي. هدف هم دا ده چې د محتاجۍ له دورې نه، ځکه د محتاجۍ په دوره کې مفاهمه او هلته موضوعات شته، نو یعنې که چیرې موږ غواړو چې د خودکفایي او د ازادي او فلاح مرحلې ته ورسیږو، نو د مفاهمې اصلاح پکار ده. د مفاهمې په اصلاح سره موږ کېدای شي چې له یوې مرحلې بلې مرحلې ته لاړ شو. نو که چیرې موږ غواړو چې انکشاف وکړو، خپله د مفاهمې اصلاح په واسطه باندې د موږ او تاسو حتی دننه ذهني وضعیت او فکري وضعیت، همدارنګه سکون هم د مفاهمې سره ارتباط لري. نو ټولنیز سکون، سوله، اطمینان، انکشاف، پراختیا دا د مفاهمې محصول ده. دا زده کړې چې موږ کوو په صنفونو کې هم د مفاهمې یو جریان ده هلته چې
دغه موږ او تاسو چې اوس غږیږو هم د مفاهمې یو چینل ده چې له دوستانو سره موږ او تاسو لګیا یو د بل سره خبرې کوو، پیغامونه لیږو. مخ به لاړ شو. موږ هغه دغه نوی 15 قانون چې د احساسي پوهې قانون ده، په دغه باندې به خبرې شروع کړو. هغه دا ده چې د دې لپاره چې انسان د خبرو اترې له لارې زر او مثبت نتیجې ته ورسیږي، یعنی د مفاهمې له لارې نتیجې ته ورسیږي، نو لازمه ده چې هغه نفر چې ابتکار کوي د افهام او تفهیم د مقابل طرف په احساساتو پوه سي او خپل هم هغه احساسات تجربه او حس وکولای شي. یعنی همدلی په دې معنا چې ځان امپاتی ولري، همدلی ولري. دغه په جای کې واقع کی هغه یعنی خپل دغه احساسات لکه خپل غوندې د خپل احساساتو په شان درک کی او درکی کی دا مهمه. او دا څلور اغلري د دې لپاره د ته یو خو امپاتی ده او بل په انګلیسي باندې ته ایموشنل انټيليجنس EQ ایموشنل انټيليجنس یعنی احساسي پوهه. او دانیل کولمن هغه کړي دي په څلورو حصو دا تقسیم کړی، دغه ایموشنل انټيليجنس په څلورو حصو تقسیم کړی چې په دې رقم سره موږ کولی شو یغه ته وده ورکړو. نو اول هغه دا د څلور ربع کې اچولې. اول دا د ځاني احساساتو پوهه. اول موږ په دې باندې آگاهي پیدا کړو چې یو نفر خبرې کوي یا یو واقع سي، په موږ کې څه خل احساسات را پاروي دې باندې، او هغه کوم احساس دي او په څه رقم سره تاثیر په موږ باندې کوي. د بل نفر خبره په موږ باندې څنګه خبره کوي، تاثیر کوي. دا اول د موږ یعنی دوستان کوړي په دې ساحه کې خپل څېړنې وکړي، خپل تجربې وکړي. نو اول دې په عمق باندې دې ته متوجي سي چې دا نور خلک خبرې کوي دوی باندې څه خل تاثیر کوي، د دوی احساسات څنګه تغییروي. بعد لیغنه چې په دې باندې پوه سي چې دا نفر پلانې چې داسې خبر کوي په ما باندې داسې تاثیر کوي، یا ما فقار کوي، یا ما خوشحالوي، یا ما ته غوسه راځي، یا ما ته خندا راځي، یا بل رقم یعنی یا خفه کېږم، یا قهر راځي، غواړم چې یو څوکې په مخ باندې ووایم، غاښونه ور مات کړم، یا هر رقم چې وي. په دې باندې چې ځان پوه سي. دویمه مرحله دا ده چې دغه ځاني احساسات څخه کنټرول کړي. دغه د کنټرول موضوع هم ډېره مهمه ده چې په څه رقم سره، ځکه موږ غیر له ځان نور څوک نشو کنټرولولی. یعنی که چېرته موږ ځان هم نشو کنټرولولی نو موږ هیڅ قوت د کنټرول نه لرو. یعنی که چېرته قوت د کنټرول پیدا کړو اول په ځان باندې باید تطبیق د خپل احساسات موږ څخه کنټرولولی شو. دریم مرحله دغه د احساسي پوهې د قانون دا ده چې که زه وغږېږم، مثلا زه خبرې کوم، په هغه مقابل طرف په احساساتو باندې څنګه تاثیر کوي، یا د نورو په احساساتو باندې څنګه تاثیر کوي. یا که مثلا لودین صاحب وغږېږي د یو دوست په احساساتو باندې څه خل تاثیر کوي، زه باید په دې باندې ځان پوه کړم او آگاهي حاصله کړم. خو یو بل خبر هم د دورانه چې د ځاني احساساتو پوهې په څنګ کې که چیرې د خپل احساساتو نه خلک آگاهي ولري او دې باندې پوه شي چې دغه احساسات په موږ باندې یا نوموړی شخص څه شي ته هڅوي، نو بیا د ځاني کنټرول لارې چارې کېدای شي چې په اسانه توګه ورته پیشنهاد شي یا ځان ته تمرین کړي. خو کله کله دا ځاني احساسات بعضې خلک بیخي په کنټرول کې اخلي، نو بیا کنټرول له لاسه ورکوي. نو دغه ډېر مهمه نقطه ده. او بله خبره دا ده چې هغه څوک چې خبرې کوي
دغه په احساساتو باندې که څوک پوهي نو په دې پوهېږي چې دا له کوم جنه خبرې کوي، دا ولې داسې خبرې کوي. اکثرا د جګړه ځپلو ملکونو خلک په ځاني لحاظ باندې د مختلفو مشکلاتو یا روحي او رواني ستونزو سره مل زندگی لري. اکثرا د شکایتونو د ملامتیو په مسیر کې روان یا په مجلسونو کې هم همدا پیښیږي چې د خبرو له منځ نه جنجالونه راوځي کله کله. هغه د همدغه احساساتو د پوهې او د عدم کنټرول مسله ډیره مهمه ده. همدارنګه هغه اړیکې چې خلک سره لري که چیرې په مفاهمه او په خبرو کې د یو د بل د احساساتو رعایت ونشي او کنټرول ونشي نو اړیکې هم له جنجالونو سره مخامخ کیږي، اکثر اړیکې ماتېږي. نو د موږ او تاسو مطلب په دې کې دا ده چې په دغه شي باندې موږ ډیر تمرکز په دې وکړو چې له ځانه خبرتیا او له نورو خبرتیا او د اړیکو اهمیت. یعنې دغه څلرم هغه څه ده؟ څلرم په دغه سلاید کې چې ورته ګورې د اړیکو پوهه او مدیریت، دغه څلرم ده. یعنې دغه تقریبا مرکزي نقطه ده چې د دې څنګه خیال وساتل شي او دا څنګه مدیریت شي. او هغه د واقعیت حلقې سلاید چې موږ څو وارې دلته ښودلی ده، په هغه کې صحیح واضح ده چې د موږ هر عمل یا هر رفتار چې موږ کوو د موږ د احساساتو نه سرچینه اخلي او په بل باندې اثر هم کوي، په اړیکو په نورو په احساسات تاثیر هم کوي. نو ډېر مهم ده چې موږ وکولی چې خپل احساسات کنټرول کړو. دغه یو ډېر مهم ده. هغه وخت خلک د موږ خبرو ته ښه مثبت عکس العمل ښیي چې موږ د دوی په احساساتو باندې ځان پوه کړو او دوی پوه شي چې موږ د دوی په احساساتو باندې پوه شوي او هغه تقدیر کولی شو. یعنی د دې وښیو چې هغه خبرې چې څوک کوي یا د خپل ژوند قصه کوي یا یو خپل ستونزه وایي د هغه شاته احساسات هم موږ درک کړو یا هغه چاته چې بیانوي که چیرې هغه داسې وښیي چې د دغه احساساتو سره ته هم درناوی لري یا احساسات یې درک کوي نو دا اړیکې تقریبا له اعتماد نه دلته اعتماد رامنځته کیږي او د بل سره د زړه خبرې شریکېږي. داسې په مفاهمه کې اصلي خبرې کېدای شي وشي. نو رښتیا هم نو نورالدین صاحب په مخ به لاړ شو. دغه پنځم قانون دی. یعنې پنځم قانون د موږ چې دغه ټول یو د بل سره داسې ګډوډ دي لکه هغه چې ورته چې هغه ځینې میوې په افغانستان کې اختر وختو کې د وختو کې خلکو ته ورکوي ټول شیان سره ګډ کړي. دغه قوانین هم یو د بل سره ګډ دي. اما دلته موږ د تحلیل لپاره هم هغه ممیز هم جدا کړي دي او نقل هم جدا کړي دي او بادام هم جدا کړي چې سړی ته تحلیل کړي چې دغه بادام دغسې خصوصیات لري، د ممیز دغسې خصوصیات لري. دغه قوانین هم دغسې یو د بل نه جلا کړي چې پرې پوه شو اما په استعمال کې د تفاهم او د مفاهمې په وخت کې ټول سره ګډوډ دي. یعنی یو له بل سره بافت لري او داسې وبدل سوي سره پیل سوي شیان دي. دا ښه اصطلاح دې ورته استعمال کړه. ستاسو هم ښه اصطلاح وه د ګډې میوې چې اختر را روان ده. یعنې دا ټول شیان سره شریک دي، ګډ دي سره یو له بله. نو په مخ به لاړ شو. د تقدیر او ستاینې قانون د دې لپاره چې انسان د خبرو اترو له لارې زر او مثبت نتیجې ته ورسیږي نو لازمه ده چې هغه د مقابل طرف خبرو تقدیر او ستاینه وکړي. دا لږ زر هلته واو به بیا واو ده، یعنې باید واو ده په هر صورت باندې نو ستاینه یې وکړي. او دغه ډېر یو مهم ده. دغه په انګلیسي کې دې ته اکنالجمنټ وایي او دا اکنالجمنټ یعنې تقدیر یو ډېر مهم قانون ده د خبرو
چې یو نفر غږیږي په څه رقم سره موږ د دوی خبرې تقدیر کولی شو. یو اصول دا ده چې د دوی خبرو ته آدم انسان ښه غوږ ونیسي او ښه متوجه سي، او د غوږ نیولو په وخت کې دغسې علایم هم د ځان نه ورښکاره کړي چې تا غوږ ورته نیولی ده، یا وایي چې اها و پوه شوم دغه ساعت هغه د تا مقصد دغه شی و که نه. ځینې پوښتنې داسې پوښتنې وشي چې هغه نفر وپوهېږي چې د ده خبرو ته ما غوږ نیولی او زه غواړم چې ځان پرې پوه کړم. نو هغه بیا د تقدیر د او ستاینې د قانون په بنیاد باندې هغه خپلې خبرې نور هم یا خپلې هیلې نور هم رالوڅوي، د زړه حال وایي، خپلې خبرې کوي، او هلته ټرست یا اعتماد هم د همدغه په نتیجه کې یعنی پروډکټ یا تولید د تقدیر نه رامنځته کیږي، تشویق کیږي، هغه نفر تشویق کیږي چې نورې خبرې مو وکړي او نور وضاحت ورکړي، یعنی په اصطلاح هغه څه ورته خبرې په لفافه کې نه کړي، داسې ساده واضح خبرې وکړي. نو دغه یو ډېر مهم قانون ده، دغه د ستاینې او د تقدیر قانون. د ما یو استاد هغه یې چې دغه قانون د اکنالجمنت د تقدیر او ستاینې قانون دا نه تنها په افهام او تفهیم کې مهم ده، دا د ژوند په نورو ساحو کې هم ډېر مهم ده، او دا په قسم د یو علاج د مختلفو مشکلاتو لپاره په قسم د علاج باندې استعمالیدای شي. که چېرته د خلکو اړیکې یو د بل سره خراب وي او دوی راسي او یو بل تقدیر وکړي او ستاینه وکړي، هغه اړیکې بیرته سره وصل کیږي، یعنی خفګان نه خلاصون رامنځته کیږي، اعتماد رامنځته کیږي. نو دا وضعیت د موږ او تاسو په وطن کې چې خلک خبرې کوي دا څنګه ده؟ یو خو عمومي چې څوک وړکیان یا خبره تم نه پرېږدي، بعضې خلک هغه باید همیشه هم داسې چوپ اوسي، داسې رواج غوندې د کلتور کې د موږ او تاسو داسې قوانین مراعاتېږي دا د خبرو کلو کې، په بانډو کې، په دفترو کې، چې د یو چا د خبرو تقدیر او ستاینه وسي؟ دغه یو مشکل شته په ټولنه کې. زه داسې یم چې دغه شیان د موږ په کلتور کې موجود دي، د هغو تاثیر په نتیجې ته وګورو چې نتیجې یې څه خل ده. نو خبره په دې کې داسې کورنیو کې مثلا خبرې څومره تقدیریږي یو د بل، که تنها دا د ستاینې او د تقدیر قانون مراعات شي او یو د بل احساساتو ته توجه وشي، څومره بدلون به راسي؟ او که اولاد تشویق او تقدیر سي، د دوی استعدادونه څنګه زر وده کوي، یا په صنف یا په زده کړې په چاپېریال کې که چیرې استاد د خلکو یا د شاګردانو هغه دننه سوالونو ته یا هغه جواب چې دوی وایي چې تقدیر یې کړي، ستاینه یې وکړي، څومره به دوی رشد و انکشاف وکړي. د ما خپله تجربه دا ده چې د ما خو زیاتره شاګردانو سره وخت تېر شوی، موږ به کله هغه شاګردان یا زده کوونکي چې ډېر به شاته پاتې وو، نو د هغه دپاره به مونږ کوشش کوو چې ډېر یو اسانه موضوع ووایو چې هغه یې جواب ووایي. نو ډېر اسانه موضوع به مو ورته انتخاب کړه، لږ نیم جواب به مو هغه ته په خوله کې لکه چې ورکړې یو اشاره ورته وکړي، هغه به چې وویلې نو موږ به بیا ډېر تقدیر کړو او بیا به مخکې صنف ته راوست، هغه به د ممتاز شاګرد په شکل باندې د یوې ورځې دپاره د یو مشر او ښه شاګرد په توګه باندې موږ به سبا کتل چې په هغه کې یو نوع د رشد او د رڼا. زه به د خپل ژوند یوه قصه ووایم، د دوستانو سره به یې شریکم. زه چې په ابتدایه مکتب کې وم په پکتیا کې، موږ مکتب ویل په اول صنف کې زه ډېر تکړه وم، ما دوم صنف ونه ویلې، دریم ته لاړ شوم راسن. په دریم صنف کې د ما مشکل دا و چې زه د 7 کالو وم او هر نفر چې هلته بل و د 10 کالو و. معلم به راغی، پوښتنه به یې وکړه د صنف نه چې څوک جواب ورکولی شي، یو څو نفر به یې جګ کړل، یو به یې چې جواب یې نشي ورکوی، ما به لاس جګ کړ چې زه جواب ورکوم، ما به څه جواب ورکړ، زیاتي به یې راته ویلې چې ورشه دغه نفر چې جواب ورنکړي یوه څپړې ووایه.
دا ډیر خطرناک حالت و. هغه خو ما ویلې نشي په ورو به مې ووایي. مشکل دا و چې معلم به بیا زه ویلې چې داسې په څپړ ووایه، زه به یې په څپړ وویلم. دا کلچر د تعلیم و تربیې دننه د مبارزې مکتب یې را جوړ کړ. او که هغه نفر مې په څپړ ویلې د باندې زه ویلم، د ما خو زور نه رسېده په یوه باندې. نو بالاخره داسې درسونه مې زړه بد شي چې په 5 صنف کې زه مشروط شوم. ګوره اثر دغومره دی د تقدیر او ستاینې هغه طریقه هم ډېره مهمه ده چې څه رقم تقدیر او ستاینه رامنځته کړي چې هغه تر څو سبب د رشد شي او د نورو د تشویق شي. بیا چې په 1 صنف کې متوسطه کې وم په سرپل کې، هغه د مکتب معاون زه ډېر تشویق کړم درسو ته. بالاخره برته اول نمرګي ته ورسېدم. بیا تر یو وخته تر څو چې خارج ته لاړم هغه مقام مې ثابت وسات. نو دا مثال د موږ او تاسو ما د دې لپاره وویل چې د موږ په ټولنه کې د مفاهمې په چوکاټونو کې یا محیطونو کې څه رقم وضعیت روان ساتل شوی، یا اوس څه رقم د کلتور کې، کورنۍ کې، صنف کې، مسجد کې، یا مثلا په دفتر کې. اوس د موږ په پکتیا کې خلک په هغه صفتو باندې نه تشریح کیږي. فلانی داسې تکړه ده، هغه څه عیب څه لري په هغه باندې کیږي. دا فلانی اکاګای څه مثلا، هغه ګړنګن څه، هغه روند داسې وکړه، هغه پک داسې وکړه، فلانی داسې وکړه. په دغه منفي صفاتو باندې خلک تشریح کوي. دا د تقدیر برعکس 180 درجه فرق لري. یعنی دا خپله د عقدو د کمی او د احساس او د محرومیتونو په یو ډول رامنځته کېدل دي، ځکه چې دا منفي صفات اخلي بیرته په مخ کې ورګزاري که نه، یوازې د دې چې مثبت صفات واخیستل سي او هغه تقدیر سي او په ښه طریقه تقدیر سي. نو دغه موضوع ما د دې لپاره موږ تاسو دا سره شریکه کړل دوستانو سره چې دې ته توجه وشي، او که غواړو چې موږ کې بدلون راسي، د فلاح په لور لاړ شو، دغه کم اصلاح پکار ده. دا یو کوچنی موضوع ده اما تاثیر ډېر زیات ده. تقدیر د ځان تقدیر هم باید وشي، د ځان د مختلفو اندامو او د مختلفو جهازو تقدیر هم باید وشي. زه د دوستانو نه خواهش کوم چې فکر وکړي دوی څه وخت دغه زړه د دوی، که مثلا که دوی 10 کلن وي، 20 کلن، 50 کلن، دغه د دوی زړه 25 شپږویشت 40 50 شپېته 80 کاله بې وقفې وینه یې پمپ کړې ده بدن ته او بدن یې ساتلی ده. آخر ور څه وخت و چې تاسې خپل زړه تقدیر کړئ چې زړه ته ویلې چې راباندې ګران یې د تقدیر وړ یې، ډېره مننه. بیخي یې له یاده وتلی، زړه بېچاره لګیا ده، خدمت کوي او سترګې لګیا دي، ماغزه لګیا دي، دننه غړي ټول لګیا دي د موږ په خدمت کې. تقدیر دغه لاسونه او پښې د موږ ټول دا ټول یعنې که چېرته ښه تقدیر سي ځینې مرضونه حتی له منځه ځي. ما هغه سلاید لرې کړ چې زه د ما سره که یوه تجربه وکړې، لودین صاحب او دوستانو ته مې وایم چې که غوږ یې نیولی دغه تجربه د ځان سره وکړي. د موږ په لاس کې دلته خطونه دي، دغسې خطونه راځي د لاس لاندې، دغه د موږ د لاس لاندې داسې خطونه دي په دواړو کې. که موږ دغه خطونه یو د بل سره داسې ونیسو او خپل لاسونه داسې کړو، امکان لري تاسې پیدا کړئ چې ځینې خلک دواړه لاسونه یې مساوي نه دي. یو لاس نسبتا لږ زره لوی ده له دا بل نه، ګوتې یې اوږدې دي. د ما د چپ لاس ګوتې لنډې دي د ښي لاس په نسبت باندې. لودین صاحب ته دا د ما سره وکړه، دغه امتحان د ما سره وکړه او دوستان یم که کوي، موږ خو یې نه وینو، خو خدای دې وکړي چې دا وکړي. دغه خطونه یو د بل سره د دواړو لاسو داسې کېږدئ او وګورئ. که چېرته لاسونه فرق لري یو د بل سره، هغه وړوکی لاس مخې ته ونیسئ او که مساوي هر لاس ته مخې ته ونیسئ. راځئ دغه لاس تقدیر کړئ، تقدیر او تحسین یې کړئ د ما سره. هغه خبرې چې زه خپل لاس ته کوم تاسې هم خپل لاس ته وکړئ.
د ځان سره. زه اوس په لاس ته یم چې راباندې ګران یې، د تقدیر وړ یې، د تحسین وړ یې، د ستاینې وړ یې، ډېر لوی یې. راځئ اوس یې بېرته کېږدو، بېرته یو بل سره یو شی کړو. وینئ چې په حجم او په طول کې فرق راغلی ده. او دا واقعیت دا ډېر مهمه ده. بل داسې دغه ښی لاس خو ډېر مرستندویه ده نسبتا، چې ګرچې دواړه یو د بل سره همکار دي. نو دا رښتیا واضح تجربه ده. دا یعنې دومره تاثیر کوي دغه ما فقط د نیمې دقیقې لپاره مې دا لاس تقدیر کړ، هغه جواب یې ورکړ، رالوی سه راجګ سه هغه رقم سره چې ما وستایي تاثیر پرې وکړ. د بدن په نورو اعضاو باندې هم دغسې تاثیر کیږي که په درست میتود باندې تقدیر سي، حتی مرضونه له منځه ځي. نو دغه تجربه ما غوښتله چې د سلاید مې لرې کړي چې تجربه ښه واضح سي، دوستان یې کولی سي په خپله، او له دې نه وروسته دې ته متوجه واوسي چې نه تنها موږ نور خلک تقدیر کړو، خپل ځان هم تقدیر کړو، د خپل ځان هغه مهم اعضاوې چې دي هغه هم تقدیر کړو. او ډېر کوشش وکړو چې چېرته په د خپل ماحول کې کوم مثبت شیان روان دي، کوم تعمیري شیان روان دي، نو هغه ډېر کوشش وکړو چې هغه زیات تقدیر کړو، هغه موږ خوشحالوي او هغه کارونو کې هم بهبود راځي. رښتیا. نو دغه د تقدیر قانون ډېر تاثیر لري. دا چې ما په لاس باندې دومره تاثیر وکړ که موږ نور خلک وستایو او خبرې چې دوی کوي داسې یې وستایو. مهم دا ده چې هغه د موږ ستاینه باید مخلصانه وي، او له زړه نه وي، تزویر او ریا نه وي پکې، یا چاپلوسي نه وي پکې، چاپلوسي نه وي، مداهي نه وي پکې، داسې بیخي له اخلاص نه یې سوي. یعنی هغه واقعیتونه چې مثبت دي په ډېر مخلصانه توګه باندې هغه تقدیر سي ډېر، او داسې هم تقدیر سي لکه هغه یوه کیسه دوستانو به ورته متوجه وي، زه به یې دلته یاده کړم چې په څه الفاظو باندې تقدیر سي. هغه یو پاچا و یو وخت خوب یې لیدلی و چې ټول غاښونه یې توی سوي وي. نو سبا ته چې دفتر ته راغلی یا خپل یاور ته یې ایلي دي چې دربار ته راغلی یاور ته یې ایلي چې هغه نفر چې خوب تعبیروي هغه راوله، هغه یې چې راوست، هغه تعظیم یې ورته وکړ چې محترم د تا په خدمت کې یم. ده ورته وویل چې ما ټول غاښونه مې د شپې مې خوب لیدلی و، ټول غاښونه مې توی سول، دا څه معنا لري؟ هغه سپین ږیری ورته وایي چې والا دا خو ډېر بد خوب ده، د تا ټول دوستان به مړه سي او ته به ګوښی پاتې سې. نو هغه پاچا ته ډېر قهر راغی، وسړی دا له دربار نه، هغه یې ولېږه، هغه بل نفر یې راوغوښته، یو بل سپین ږیری هم راغی، لکړه په لاس کې وه، د پاچا مخې ته ودرېده، تعظیم یې ورته وکړ چې محترم پاچا صاحب د تا دربار ته حاضر یم. هغه ته مې ویل چې ما داسې خوب لیدلی چې د ما ټول غاښونه توی سوي، دا څه معنا لري؟ هغه ورته وایي چې پاچا صاحب څه خوشبخته انسان یې، ته به د ټولو دوستانو نه به د عمر ډېر او په خوشحالي باندې به تر هغو نه اوږد عمر وکړې. نو دی خوشحاله سه، بیا هغه یوه طلا هم ورکړله. عین قصه ده، که چېرته مفهوم د دواړو خبرو ته ورسېږي عین معنا لري چې په آخر کې به د ده عمر د نورو نه ډېر وي، نو دغه آیا دی به ګوښه وي که دی به خوشحاله وي؟ نو دا تقدیر او ستاینې طریقه لري او تعبیر ډېر مهم رول لري په انکشاف کې یا پر اړیکو کې یا په نتیجه کې. رښتیا. نو مخ به لاړ شو. د تقدیر او ستاینې څو ډوله امکان لري. د مقابل طرف خبرو ته انسان ښه توجه وکړي، دا یوه لار ده. د توجه علایم او علاقه ظاهره کړي، ورته وښیي چې پوه شوم څنګه ښه غوږ مې درته نیولی، دغه موضوع کې یوه بیا تشریح کړي، زه سم پرې پوه نه شوم، دغسې علایم ورته وښیي. نو دا د تقدیر علامه ده، د ستاینې علامه ده. دریم
زر او مثبت نتیجې ته ورسیږي نو لازمه ده چې هغه د مقابل طرف خبرو تقدیر او ستاینه وکړي دغه ویده. نو دغه شپږم وم قانون ده. وم قانون ته براسو. وم قانون څه ده؟ هغه د حقیقت قانون ده. د حقیقت قانون داسې ده چې موږ عموما فکر کوو چې دغه شی چې موږ لیدلی او موږ پرې پوه سوي یو دا حقیقت ده، اما په عموم حالت کې دا یو نظر ده، حقیقت نه ده. هغه شی چې موږ لیدلی موږ د واقعیت د حلقې او د زنجیر له مختلفو لنزونو ورته ګورو، هغه خپل نظر، هغه خپل تعبیر په هغه باندې اچوو. نو زه غواړم چې نن تشریح کوم چې دغه د حقیقت قانون باندې که سړی پوه شي، دغه قانون باندې سړی پوه شي، د موږ په خبرو کې به ډېر مشکلات حل شي د خلکو سره. اول دغه عکس چې دوستان ویني، زه غواړم هغه کوم د دوی نه پوښتنه وکړم چې آیا دغه عکس کې دوی دغه نقطه څه ده؟ دغه نقطه مدرزه دلته اشاره ورته وکړم. دغه نقطه دوی څه فکر کوي؟ دوی ته نږدې ده له نورو نقطو نه او که د ټولو نقطو نه لرې ده؟ دغه ما امتحان کړی په اصلي ورکشاپو کې چې خلک راغلي، ځینې خلک یې چې دا نقطه ماته نږدې ده، لکه یو صندوق چې په هوا کې ونیسي یو کونج دغه کونج نږدې برېښي موږ ته. ځینې نور خلک فکر کوي چې نه، دغه نقطه لرې ده، لکه د کوټې یو کونج ته چې ګورې له پاس نه. نو بیا پوښتنه کوم د هغو نه چې ښه کوم یوې رښتیا ده؟ نو یعنی دا تصور د انسان تصور د ذهن کې څنګه دغه شکل یا دا نقطه اړي، یعنی دواړه حالتونه کېدای شي چې یو تعداد خلک یو حالت کې راګیر شي همغه ګوري، او یو تعداد خلک په غبل حالت کې دي، یو تعداد خلک چې لږ متوجي شي او لږ فکر سره بدل کې دواړه برخې کله کله قابل دي درک کیږي. ورته دواړه قابل د درک دي چې دواړه حقیقت لري. هم کېدای شي دا د کوټې کونج وي، هم کېدای شي د یو کوټې یا د یو صندوق کونج وي چې په هوا کې موږ د لاندې نه ورته ګورو. زه دواړه کله کتای سم، خو په یو وخت کې نسم کتای. رښتیا هم. نو د حقیقت قانون داسې ده چې هغه وخت چې موږ په دې باندې ځان قانع کړو چې د حقیقت مختلف تعبیرونه لري، یعنی د هر چا حقیقت لغه سره فرق لري یو د بل نه. که چېرته موږ مثلا چېرته زه دغه یو شی ده، زه دا د میز په سر باندې کېږدم وپوهېدې او 10 نفر ورته راولم او ورته ویم چې دا وګورئ او بیا تاسې ولیکئ په یوه فقره، یو پاراګراف کې تاسې ولیکئ چې دغه شی تاسې څه شي ولیدل، څه شي ده، او درته تشریح کړي. په دې 10 کې حتی که 100 نفر هم راسي چې ویې لیکي، په دا 100 نوشتو کې به هېڅ 2 نوشتې چې عین شی وي نشي پیدا کوی. نو که موږ فکر وکړو دغه باندې ځان قانع کړو چې حقیقت تنها د ما نظر نه ده، هغه شی چې زه وینم هغه نه ده حقیقت، هغه بل نفر هم چې ویني هغه له بلې زاویې نه ویني، هغه بل شی ویني. یو نفر که مثلا د درې په دره کې وي، د لاندې د خوړ غاړې ته وي، دا دره یو رقم ویني، د غره په سر چې یو نفر وي هغه ورته وګوري هغه بل رقم ویني. عین شي ته ګوري اما مختلف شیان ویني. نو حقیقت د هر انسان فرق کوي. موږ په عمومي خبرو کې چې زه یو خبر وکم او تم خبر وکړي، د تا خبر د ما سره فرق لري، زه وایم چې ته غلط یې او د هغه نه مشکلات پیدا کیږي.
نو د حقیقت قانون داسې یي چې اقلا درې تعبیر دي د قانون. د ما حقیقت هغه شی چې زه وینم، د تا حقیقت هغه شی چې تی وینې، او د نورو حقیقت. نور امکان په هغه نورو کې امکان لري لس در سل رقم تعبیرونه وي د حقیقت. او څلورم یې دا ده چې په خپله حقیقت او په خپل حقیقت هم دې ته که وګورې، اوس دغه عکس ته تاسې وینئ، دلته نه خطونه دي نه مستقیم خطونه دي، په یو هندسي شکل باندې یو د بل سره جوړ شوي. یعنې دغه هم یو حقیقت ته دی. یا مثلا څو صفحې دي که چیرې سړی وګوري دلته یو 3 صفحې معلومیږي، یا مثلا په مختلفو شکلونو باندې موږ ګورو، دې نه معلومیږي چې شاته نورې صفحې هم شته. که چیرې دې فضا ته یې وګورو نو د شاته چې هغه نه معلومیږي، هلته هم داسې موږ ته دا معلوموي چې نورې صفحې شاته هم شته دي. یو بله تجربه به موږ کوله، په یو قطي کې به یو قطی به په یو کاغذ کې تاو که یو پاکټ کې، او بیا به صرف د لاندې دننه به پکې مختلف شیان واچول، او یو چاته به ویل چې دا څه شي ده، بیا به چې ګوري کتل چې ویلې به دا یو خلطه ده، دننه نه یو خبر چې یو شی پکې ایښی ده، بیا به ویل چې دا جګ که وایخله خو ښوروه یې مه، بیا به چې واخیسته وای یو شی ده پکې خو نسبتا وزن لري چې شي پکې شته دي، بیا به ورته ویل چې ته وښوروه، بیا به چې یو شیان پکې وښورېدل، بیا ویل چې الله دې کې دننه څه شي شته دي چې میده دي، بیا به ورته ویل څه شي دي، بیا به ټوکه دې پکې، بیا به ویل چې همدا کشمش نه خود دي، بل به ویل چې یو شی دی بل شی دی. نو بیا به ورته ویل چې د دې دپاره چې حقیقت ته ورسېږو راځئ چې تحقیق وکړو، بیا به هم خلاص کړ، بیا به هم چې خلاص کړ د لنډه به چې وکتل، نو بیا به له خپلو تعبیرونو سره به چې مقایسه که موږ به یاداشت کړي وو، بیا به ډېر فرق پکې راغی. یعنې د اصلي حقیقت د تحقیق نه وروسته به بیا مخکې به په د دوی هر یو حقیقت بیلو موافقه به نه وه، خو کله به هم چې تحقیق وکړو لوڅ به سو خلاص به سو چې ویې کتل، بیا به ټولو موافقه پرې راغله چې دغه واقعیتونه صحیح دي. یعنې په مفاهمه کې هم بعضې وختونه چې که چیرې ډېره خبره لوڅه سي، روښانه سي، پراخه سي، وضاحت رامنځته سي، هغه بیا د خلکو هغه تفاوتونه کمیږي او ټول یو مشترک حقیقت ته رسیږي. دغه مهم ده، او حتی که هم نه رسیږي چې په دې باندې ځان قانع کړي چې زه یو شی وینم، لودین صاحب بل شی ویني، او هغه نور دوستان دا شی بل رقم ویني، که دا هم قبول کړي اختلافونه له منځه ځي. او مفاهمه یو له هغو لارو نه ده چې د اختلافونو د حل او د واقعیت ته یا حقیقت ته د رسېدو یوه لاره ده، چې که چیرې په صحیح میتودونو یا اصولو باندې مخته ولاړه سي، نو بیا یو مختلفو نظریاتو خلک یو مشترک واقعیت ته رسېدلی سي. رښتیا هم. بل مثال چې زه راوړم هغه دغه یوه سکه ده. دغه سکه ما دلته کامرې ته نیولې، هغه خلک چې سکه ویني هغه یو مخې ویني، په هغه کې یو شی ویني. زه مثلا دلته د ملکې عکس وینم، او نور دوستان هغه یو مرغه ده د کاناډا چې لون ورته یې، د هغه عکس ویني. نو که دوی تنه دغه عکس وویني او د مقابل طرف یې ونه ویني، دوی په داسې نظر لري و چې دا یو مرغه ده، د سکې یو تعبیر به ولري، او زه چې د ملکې عکس ته ګورم په دې کې زه بل تعبیر ترې کوم. حال دا چې نه تنها دا سکه دوه مخه لري، دا درې مخه لري. درېیم مخ ته چې سړی راسي داسې ورته وګوري، کولی سي چې ډېر شیان وویني، دواړه طرف هغه دوه نور مخونه مو وویني او په حقیقت باندې ښه پوه سي. نو دغه درېیم اړخ کې ډېرې خبرې دي دراني صاحب. اکثرا منځګړي یا درېیمګړي دغه درېیم موقعیت کې چې موقعیت لري، یا همدارنګه قاضیان په محکمو کې د یوې درېیمګړي په حیث د دواړو طرفونو د دعوا هغه حقایقو ته ګوري او بیا د قانون او د اصولو په رڼا کې فیصلې کوي. نو درېیمه خوا په هره ټولنه کې چې دغه د موږ او تاسو دا نرم مهارتونه تقریبا د درېیمې خوا
یا د دغه دریم بعد کې مهارتونه دي چې مختلف خواوې وکتلی شي قابلیت دې پیدا کړي خلک یا د موږ او تاسو ولسونه چې که چیرې د سولې او د امن او د انکشاف او د فلاح و سلام خواته ځي نو هغه مهارتونه چې په دا درې مړخ کې دي دا ډیر مهم دي. او رښتیا هم ډیر مهم دي. نو د حقیقت قانون داسې ده چې که موږ ځان قانع کړو چې د حقیقت یو تعبیر وجود نه لري، حتی که اسلام مقدس دین ته وګورو څو مذهبونه راغلي دي، دغه امامانو چې عین متن د قرآن شریف لوستی ده او احادیث مطالعه کړي دي، یو امام یوې نتیجې ته رسېدلی، بل امام بلې نتیجې ته رسېدلی، بل بلې نتیجې ته رسېدلی. او دغه مختلف مذهبونه چې په اسلام کې په نورو مذهبو په نورو ادیانو کې مسیحیت کې په یهودیت کې په بودیزم کې د لایلاما یو سیستم ده، د چینایانو بل ده، د جاپانیانو بل رقم مذهبونه چې په ادیانو کې راځي د دغه جنه سرچینه نیسي چې حقیقت یو یوازینی تعبیر نه لري، مختلف تعبیرونه لري. او د ما تعبیر تر هغه ځایه پورې په هغه اندازه باندې قابل د قدر او قابل د تقدیر ده چې د لودین صاحب د تعبیر یا د یو بل دوست تعبیر، نو که موږ دغسې یو د بل تعبیر ته احترام وکړو او تقدیر وکړو موږ تفاهم ته زر رسېدای شو. او بل دا چې یو د بل په جای کې یا د یو د بل نظره کتل کنه موږ مخکې د عمدلي د احساسي قانون ویل چې دا احساس موږ درک کړی شو چې هغه له کوم زاویې نه دې موضوع ته ګوري، دا سبب د وضاحت فهم هم کیږي، د ذهني پراختیا، د پوهې پراختیا او سهولتونه یا اسانتیاوې رامنځته کوي په عوض د دې چې خلک په خپل کلک موقف کې درېږي او نور څه هېڅ نه ویني یا نشي درک کولی. بل مثال به زه کوم، هغه مثال دغه ده، دغه مثال دی دغه عکس یوه لویه تجربه په دې باندې سوې ده. اما زه غواړم د دوستانو نه پوښتنه وکړم، لودین صاحب تا خو دا لیدلی له پخوا نه، د دوستانو نه پوښتنه وکړم چې په دې عکس کې تاسې څه شي وینئ؟ آیا تاسې څه خل یوه ښځه ده، دا د یوې ښځې عکس ده، اما په څه خل ښځه ده دا د ځان سره تشریح کوي، او که دلته یې لیکلی شئ په کامنټو کې هم ویلې کوي چې تاسې دا وینئ چې دا یوه ځوانه ښځه ده، داسې لوکس کالي اغوستي دي، که یوه زړه ښځه ده د ژمي کالي اغوستي دي، په څه رقم سره ده. دا یو ډېر ښه مثال ده چې یایي چې که موږ په محیط کې د یو شي سره په تماس کې یو، هغه شی په موږ باندې څنګه تاثیر کوي. نو لودین صاحب دغه په اجازه به دا تشریح کړم. په پوهنتونو کې دغه تجربه شوې وه چې دوه عکسونه دي، یو عکس به یوې ډلې ته ورکړو، تاسې دا عکس وګورئ په لوی صنف کې، مثلا نیم صنف ته به یو عکس ورکړو چې بل طرف یې ونه وي، دا بل نیم صنف ته به بل عکس ورکړو. هغه عکسونه زه اوس درته ښیم. ورته ویل چې دغه عکس ته د 100 ثانیو لپاره تاسې وګورئ. هر یو به 100 ثانیې عکس ته وکتل، بیا به عکس چپه کړي، بیا به دغه عکس په سلاید باندې په پرده باندې ورته واچوو. د دغو دوو ګروپو له منځ به مناظره شوله په دې باندې. یو ګروپ چې هغه د ځوان عکس یې لیدلی وي، هغه به ویل چې دا د ځوانې ښځې عکس ده، او بل چې د زړې عکس لیدلی وي هغه چې دا د زړې ښځې عکس ده. زه به اوس هغه عکسونه تاسې ته واچوم چې تاسې څه فکر پرې کوئ. دا هغه میکس د دواړو یو میکس ده. ځینو خلکو ته به یې دغه عکس ورکړ. دغه عکس ته تاسې وګورئ. نن لکه چې انټرنیټ سلو ده، ډېر زر نه راځي. دغه عکس به یې ولیده. هغه خلکو چې دغه عکس لیدلی و
یو غو فکر کوو چې دغه پخوانی عکس د یو ځوانې ښځې عکس ده او هغو خلکو به چې دغه عکس لیدلی و یو غو به ادعا کوله چې نه دا د یوې زړې ښځې عکس دی دې ته مو ګورئ د یو څو ثانیې لپاره بیا به بېرته هغه پخواني عکس ته لاړ شو اوس دغه عکس ته وګورئ دغه عکس هغه خلک چې یو عکس یې لیدلی و فکر کوي چې دا د ځوانې ښځې عکس ده ځوانه ښځه مخ یې داسې اړولی داسې ګوري دغه یې زنې ده پزه ده دغه یې د سترګې څورتې باڼه دي او هغه خلک چې هغه د زړې ښځې عکس یې لیدلی و هغه یې چې دغه ټول دا د ښځې پزه ده دغه یې خوله ده د ځوانې ښځې یې دا په غاړه کې یو امیل اچولی او چې د زړې ښځې عکس یې لیدلی و دا د زړې ښځې خوله ده زنې دغه ده او دغه یې پزه ده نو هغه فقط 20 ثانیې هغه یو عکس یې لیدلی و دومره تاثیر په دوی باندې کوي چې ښه په قناعت باندې د نورو سره مناقشه کوله چې نه دا د ځوانې ښځې یا د زړې ښځې عکس ده دغه محیط په موږ باندې دومره تاثیر کوي یعنی اصلا موږ د چاپیریال نه د موږ د سترګو یا د حواسو په واسطه باندې خپل ذهن ته تصویرونه یا عکسونه لیږو یعنې ځکه د موږ سترګې د کامرې کارم کوي یا مثلا یو شی چې اورو همداسې تعبیرونه لیږو یو شی چې حس کوو هغه دماغ ته ځي هلته بیا یو نوع دغه ویژوالایزیشن یا تجسم دی تصویر په ذهن کې د ذهن په صفحه باندې موږ او تاسو راځي د انسان ذهن الله تعالی داسې جوړ کړی ده چې حتی خپل خیالات هلته د یو تجسم په توګه باندې بعضې شیان ظاهرا ستا نه مګر تصور کېدی شي دننه په ذهن کې د ذهن په صفحه کې نو دا خو هغه واقعي عکس ته چې په دې کې دومره تغییر راځي هغه نور شیان چې دننه خلک تعبیرونه اخلي او هغه هلته تصویر کېږي خو د هر چا ذهن ځان ته رقم تصویرونه لري نو دغه موضوعات چې په افغانستان ټولنه کې مطرح کېږي په کورنۍ کې مطرح کېږي په انفرادي په بنډارو کې په اجرو کې ټول مطرح کېږي دا موضوعات او خلک بحث کوي کله کله ډېر درجه د حرارت جګه سي په بحث باندې د دې نه وروسته که دغه قوانین تاسو استعمال کړئ او دغه قوانینو ته وګورئ امکان لري هغه بحث ډېر مثبت وي مثلا ادعاګانې کېږي چې په افغانستان کې ټول شیان چې دا د کمونیزم نتیجه ده دا د امپریالیزم نتیجه ده دا د ISI نتیجه ده ملامتي په نورو خلکو باندې اچوي چې دا امریکایان دي نه پیغام دهریان دي او پاکستانیان دي او هندوستانیان دي د موږ همسایګان دي ایرانیان دي دغه د حقیقت قانون ته چې اوس سړی وګوري مختلف ابعاد لري امکان لري وي امکان لري نه وي امکان لري ځینې خلک هغسې وویني اما دغه تم فکر وکړي چې وایي چې ادعا کوي این نماینده ISI است ادعا وکړي نو زه تل بیا فکر کوم چې ښه نو ته که په ISI کې نه یې او په ISI کې د ده په لیست کې د ده نوم نه یې لیدلی ته څه خل ادعا کولی شي چې دا نفر په ISI کې ده یعنی که چېرته ته په هغه سازمان کې نه یې ته څه خل فکر کوې چې دغه نفر په هغه سازمان کې دی چې تا نه یې لیدلی چې دا که نه ده دغسې ادعاګانې ټول د دغه حالت نه راځي چې دغه د حقیقت قانون نه مراعات کوي په مخ به لاړ شو دغه د ما اخرنی سلاید ده چې زه غواړم د تاسو سره شریک کړم او د دوستانو سره چې دغه 20 ثانیې موږ عکسونه ولیدل او مختلفو نتیجو ته ورسېدو چې دا عکس د زړې ښځې ده یا د ځوانې ښځې ده دغه د واقعیت زنځیر یا حلقه چې موږ پخوا باندې هم خبرې پرې کړې وې دا یو شی ده چې د موږ حافظه را تازه کړي هغه دا ده چې د موږ لرلید موږ جهانبیني چې ورته وایي
څه رقم سره موږ دنیا وینو د دغو درو شیانو نه پیدا کیږي چې هغه د موږ محیط ته په محیط کې موږ چې لیدلي په څه خل تربیه او روزنه هم کړې او څه خل تجربه لرو د ژوند دا درې شیان د موږ عقیده او باورونه تشکیلي د موږ عقیده او باورونه د موږ په فکر او پندار باندې تاثیر کوي د موږ فکر او پندار د موږ په احساساتو او عاطفو په هیجاناتو باندې تاثیر کوي او هغه د موږ په عمل او رفتار او په اقدام باندې او د موږ د اقدام او رفتار په هغه کې موږ ته نتیجه راځي هغه نتیجه بیرته دغه تجربه ده چې بیرته راځي د محیط او د چاپیریال سره دغه اولی هغه کې دغه یو زنجیر ده او په هغه کې مختلف حلقې دي چې دغه حلقو له نقطې نظره موږ دنیا وینو او دغه 8 میلیونه خلک چې په دنیا کې اوس موجود دي هیڅ 2 نفر عین زنجیر نه لري دا یو فرق لري چاپیریال د ما فرق د ما او د لودین صاحب مثلا موږ دواړه په یوه منطقه د کاناډا کې اوسېږو اما د موږ د کاناډایي تجربه هم فرق لري او د بل سره د موږ تربیه او روزنه او تحصیل هم فرق لري د موږ د ژوند تجربه هم فرق لري نو موږ هم دنیا او په دنیا کې شیان په مختلف ډول وینو اما یو د بل هغه لید ته احترام کوو داسې ادعا زه نه کوم چې د ما لید صحیح ده او د لودین صاحب لید غلط ده یا د لودین صاحب لید صحیح ده د ما غلط ده یا لودین صاحب داسې فکر وکړي داسې فکر کوو لکه چې مخکې مو ویلې چې حقیقت ته له مختلفو نقطو نه سړی وګوري مختلف شیان ویني نو دا تصویر یا دا سلاید د هغو دوستانو سره چې دوی غواړي چې سیاست او انکشاف دا د مبارزې له مکتبه راووځي مهمه دا ده چې هغه خپل چاپیریال یا خپل ځان هم وکتلی شي چې د تجربه روزنه ښوونه د محیط نه کوم شیان د اخیستي دي او یا مثلا د ده د خپل کارونه اقدامات په د محیط باندې څه تاثیر لري د محیطونو مطالعه یا د ټولنو مطالعه دا ډیر مهمه ده چې دا دغه دننه د حلقاتو تصویر په دې کې انعکاس کوي یا که چیرې موږ د عملا اقدامات چې روان دي او نتایج ګورو چې د محیط چا برخه ګرځي یا په اول سلاید کې موږ غوښته چې موږ داسې مهارتونه ولرو یا انکشاف ورکړو چې موږ د مثبتو اقداماتو یا رفتارونو ته اسانتیاوې وبخي او هغه مثبت اقداماتو رفتارونو نتیجه د سبب د دې چې موږ له محتاجینه طرف د خودکفایي ته او د خودکفایي نه سلام لوري ته لاړ شو او د موږ دغه پوهه عقیده او باورونو احساسات او اعمال او اقدامات داسې شي چې موږ د ښې نتیجې د لاسته راوړلو لپاره موږ خپله ژبه اصلاح کړو او موږ مقاصد رامنځته کړو موږ بالاخره یو د بل سره او همدغسې یعنی تنظیم یو انضباط او ډسپلین ولرو د ایګو خصوصیاتو باندې پوه شو هغه څنګه متعادله وساتو مفاهمه څنګه درسته کړو او تر څو چې تعاون ته ورسېږو په یوه ټولنه کې چې وګړي یې د تعاون او یو د بل سره د همکارۍ باندې لګیا یي هغه ټولنې انکشاف ته مخامخ روانې دي او هغه ټولنې چې په تقابل کې یو د بل سره په جنجالونو کې په مبارزو یو د بل سره په ټکولو وهلو اخته هغه بیرته پاتې کېږي نو له دې کبله دغه د نرمو مهارتونو فعالیتونه یا دغه شریکول دغه بحثونو له خپلو وطنوالو سره د موږ هدف دا ده چې موږ څنګه وکولی شو چې یو نوې روښانه راتلونکي ته هر یو په خپلوار سره د خپل استعداد مطابق یو مثبت عمل او کردار ته آماده شي نو دراني صاحب دا موضوعګانې ډېرې مهمې موضوعګانې دي چې موږ تاسو پکې د وطنوالو سره شریکوو او کېدای شي ډېر د موږ تاسو وطنوال دغه موضوعاتو کې تخصص ولري او ډېر مهارتونه ولري په بعضو ساحو کې که چیرې وکولی شي چې موږ سره مشورې خپلې شریکې کړي خپل لاسته راوړنې یا خپل عملي ژوند تجربې شریکې کړي دا به تفسیرو کې شریک کړي تفسیره پې وکړي چې نور دوستان هم چې دغه پروګرام ویني هغه تفسیرې مو وویني تنها د موږ سره یې مه شریک کوئ د نورو ټولو لیدونکو سره یې شریک کړئ او دا هم خواهش کوو چې دغه پروګرام هم خوښ شوی په خپلو ټولنیزو پاڼو کې تاسې شیر کړئ
چې نور دوستان هم ترې خبر سي او بالاخره موږ به په کامنټو کې دلته ان شاء الله یو څو لحظې وروسته هغه لینک د افغانستان پیس چینل هم واچو چې پخواني پروګرامونه که غواړئ په دغه سلسله کې یو د بل سره وصل کړي دا نو لکه د عامل غمی دغسې دي یو غمی بل غمی په تار کې سره واچوئ یو د بل سره یو ځای بیا کولی شئ یو پروګرامو ته لاړ شئ او هغه ووینئ او بله موضوع لودین صاحب زه غواړم چې دوستان خبر سي چې موږ د څېړنو په نتیجه کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې دغه مهم شیان دي ضرور نه ده چې دا مطلقا درست دي موږ هم د حقیقت قانون باید مراعات کړو په ځان باندې دا یوه لار ده چې موږ مطرح کوو موږ فکر کوو چې دغسې لار لا تر اوسه نه وه مطرح شوې او موږ یې اوس مطرح کوو که ډېر خلک په دې لار باندې لاړ شي موږ متیقن یو چې ښې نتیجې ته رسیږي دغه ټولنه به د محتاجۍ له دورې نه د خودکفایي او استقلال دورې ته لاړ شي او بالاخره د فلاح او سلام دورې ته به لاړ شي اما امکان لري دوستان نور نظریات هم ولري او هغه نظریات د دغو سره چې یو ځای شي د پروګرام لا ښه شي رښتیا خو دا هغه ابتدایي اساسي چوکاټونه دي چې د دې په نظر کې نیولو سره یعنی دا گنجایش دې لري چې ډېر شیان په دې کې تشریح شي نو هلته موږ او تاسو د عمل او اقدام خبره کوله چې هغه له کشش سره رابطه لري عمل او اقدام اکثرا د موږ او تاسو وطن کې خلک سیاست کې ډېر تکړه دي د سیاسي کوم اقدامات سبب د دې کېږي چې نتایج ښه راوځي یا مثلا تعلیم او تربیه کې کوم اقدامات ترسره شي په دوباره بازسازي کې انکشاف کې کوم کارونه سرته ورسیږي چې چاپیریال کې انکشاف او خودکفایي ته موږ ورسیږو نو دا یو همه جانبه موضوعات په دې کې شاملېدای شي دوستان چې غوږ نیولی که کوم نظر لري د موږ سره شریکي نن چا هیڅ نظر نه ورکړی نو خدای دې وکړي چې دغه پروګرام ډېر مغلق نه و او زه خو فکر کوم دغه نه نور ساده کېدل مشکل و خو په هر صورت باندې دا دې وکړي چې د دوستانو خوښ شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دا شریک کړي چې نور دوستان هم ترې خبر سي او کوم سوالونه لرئ په دې موضوع کې یا په نورو موضوعاتو کې دلته په کامنټو کې ولیکئ لودین صاحب درانه صاحب اختر هم را روان ده نو که چیرې بیا او سبا ته په افغانستان کې خو سږ کال عموما افغانستان کې به د عربستان په سیستم باندې کار کوو اما اوس لکه چې په افغانستان کې دغه نوي چارواکي غواړي چې ثابت کړي چې دوی استقلالیت لري په هغه اساس باندې تصمیم ونیو چې د دوی اختر به د دوشنبې په ورځ وي اما په اکثره دنیا کې سبا نه بله ورځ د یکشنبې په ورځ اختر ده هره ورځ چې اختر وي دوستانو ته د اختر مبارکي وایو لوی اختر مبارک سه طاعتونه عبادتونه قبول سه داخل د حاجیانو او غازیانو کې سي خدای دې وکړي چې داسې موقع راشي چې دغه غازیان په نوم د تیرورست باندې استعمال نشي او الله تعالی دې د اختر شپې ورځې خوشحاله شي څنګه خوشحالي ورځې دي هماسې خوشحاله او په امن باندې تیرې کړي او ټولو وطنوالو ته موږ او تاسو د دې ځایه اختر مبارکي وایو او دا د قربانۍ او د ایثار او د فداکارۍ اختر ده او غواړو چې وطنوال دغه اختر په ښو شیبو کې ونمانځي نو دغه مې د دې په خاطر یادونه وکړه چې تاسو درانۍ صاحب د ګډې میوې قصه کړې وه او د موږ تاسو په کلو بانډو کې اکثرا موږ بس واړو ماشومانو کورونو ته به تللو هلته اکثرا میندې نیاګانې یا مثلا خپلوانو به دا ماشومان ډېر نازول سره نو اوس هم خدای وکړي چې هماسې اخترونه وي او ماشومان ونازوو لودین صاحب تاسو ته خو به معلومه وي زه په عدم تشدد باندې عقیده لرم تشدد ته ضرورت نه ده زه فکر کوم چې دغه نرم مهارتونه که استعمال سي موږ ته به ضرورت نه وي چې د غازیانو ډلې ته لاړ شو او غزا ته ضرورت پیدا سي کېدای شي بې غزا نه موږ خپل اهدافو ته ورسېږو افغانان خو مشکلات
سره نورو مخامخ کړي، ډېر په دې موږ تاسو په بلک باندې خو ښکاره تیري سوي دي که چیرې سړی وګوري، او ډېر ډېر خلک اټ قوتونه له توپکو له ټانګونو بمونو سره راغلي. افغانان خو په دا اوس نږدې تاریخ کې هیچا باندې هم دومره حمله نه ده کړې، چاته نه دي ورغلي. نو په دې خاطر باندې غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دا نږدې تاریخ یې ښوونه کوي، دوی په دا خپل ملک کې هوسا پرېږدي او ډېر غرض پرې ونه کړي، د نورو د سیاستونو ښکار نه شي، او خپل منځ کې د مفاهمې او یو د بل سره د خوشحالۍ د شریکولو شیبې ولرو. نو دراني صاحب دا موضوع ډېره ښه موضوع ده، انشاءالله چې یو دوه ناستې یا دوه درې ناستې به نور هم پرې ولرو په دې باندې. د فهم او تفهیم باندې راځي. نو تر بلې جمعې ورځې پورې دوستان په خدای سپارو. اخترم نیکمرغه. خدای دې وکړي چې اخترم په خوشحالۍ او سعادت باندې تیر سي تر بلې هفتې پورې. د خدای په امان. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.